دې وجې نه دغه لوبډله زما دپاره او د ډېرو مینهوالو دپاره څوک چې په کرکټ باندې پوهیږي او څوک چې غواړي دلته په دې اداره کې سیسټم رامخته شي د سیسټم له مخې لوبغاړي انتخاب شي نو هغوی دپاره شاید قابل قبول نه وي ځکه دغسې فیصلې دغسې پرېکړې یوازې د موقت وخت دپاره وي او موږ او تاسو که د دغه فیصلو نتیجو ته وګورو تر اوسه پورې موږ شپږ ټسټ سیالۍ کړي دي د 2013 کال راهیسې موږ تر اوسه پورې تقریبا له 10 پورته لوبغاړو ته په ټسټ کرکټ کې هم چانس ورکړی دی تر اوسه پورې موږ یو منظم ون ډے سکواډ نه لرو هر سفر ته تاسو ګورئ نیم درجن پورې لوبغاړي موږ انتخابو په دا اصل کې چې د دنیا لیګونه د افغان لوبغاړو په لوبېدو او د هغوی په شتون کې ښکلي دي هر یو لیګ غواړي افغان لوبغاړي ځان سره ولري خو موږ د دغه لوبغاړو په شتون کې بیا هم ونه کړی شو چې یوه مناسبه او یوه دوامداره د شلوریزه فارمټ لوبډله موږ ولرو موږ تر اوسه پورې د هر فارمټ په لوبډله کې په اوپننګ کې په میډل آرډر کې په فاست بالرانو کې په سپینرانو کې په آل راونډرانو کې موږ کافي مشکل لرو یوازې دې په نوم باندې چې بس فیسبوک کې یو لوبغاړي نوم وړي راوړي نو موږ هغه ته چانس ورکوو دا د دوی سره ښېګڼه نه ده دا د دوی کرکټ کریر تباه کوي او د دې ثبوتونه او مثالونه موږ سره شته دی چې کوم لوبغاړي ته بې وخته چانس ورکړل شوی دی د یو چا په فشار باندې وخت ورکړل شوی دی د فیسبوک په فشار وخت ورکړل شوی دی نو هغه لوبغاړي اوس ښه آینده نه لري هغه لوبغاړي تقریبا د صحنې څخه وتلي دي نو کرکټ بورډ باید په تدریجي توګه باندې چې کوم معیار دوی ټاکلی دی یو خو اړتیا باید ولري په ټیم کې ورته ضرورت وي هغه لوبغاړي موږ باید انتخاب کړو وړتیا ولري چې هغه پرفارمنس دی او تر څنګه ډیسپلین او فټنس د هغه څخه برخوردار وي نو دغه کرایټیریا معیار که موږ ولرو نو هم به زموږ ولایتي لوبډلو ته لوبغاړي له ولسوالیو څخه راشي ځون لوبډلو ته به زموږ لوبغاړي له ولایتونو څخه راشي او زموږ ملي ټیم لوبغاړو ته به لوبډلو ته به لوبغاړي د ټول افغانستان څخه راشي نو دلته به معیار موجود وي او موږ به د هغې معیار له مخې بیا مجبور نه یو چې د احمد او محمود لپاره لابي وکړو هر څه په سیسټم کې پراته وي د هر فارمټ سیالۍ موږ لرو د هغې له مخې موږ لوبغاړي انتخابو خو د دې وجې نه زه د کرکټ بورډ اوسني سکواډ باندې نقد کوم نیوکه کوم نه ده چې دغې سیریز دپاره ښه لوبغاړي نه دي انتخاب شوي بلکې د دې دپاره چې کرکټ بورډ د یو موقت وخت لپاره چې دوی که څه هم دعوه کوي چې موږ اوږدمهاله پلان لرو خو دوی هیڅ اوږدمهاله پلان نه لري یوازې دې دپاره چې یو څه وخت دپاره دوی په فیسبوک کې خلک خوشحاله کړي او په ځان باندې اول خو زه ټول لوبغاړو ته چې د پاکستان خلاف سیالیو دپاره غوره شوي دي مبارکي ورته وایم د دوی د ښه ځلېدو په هیله باندې د افغانستان په پروفیشنل کرکټ کې چې څوک هم لوبیږي هغه د دې حق لري چې اړتیا وړتیا فټنس ډسپلین او پرفارمنس ته په کتو باندې د افغانستان دپاره ولوبیږي او دغه حق باید د هیچ چا څخه وانخیستل شي خو کرکټ بورډ بدبختانه دغه اصول تر پښو لاندې کړي دي په دغه انتخاب کې هم او تاسو د دې اصولو څخه د سرغړونې ثبوت همدا بس دی چې کرکټ بورډ هم د دغې لوبډلې په انتخاب کې په یو پیج او په یو فکر باندې نه دی د دوی چیف سلیکټر د اټلیټ مینجمنټ سیسټم مشر ښاغلی اسدالله خان یا ګوښه شو له دندې او یا هم استعفا ورکړه نو دا پخپله د دې ښکارندویي کوي چې پخپله کرکټ بورډ کې هم د دې لوبډلې په سر باندې جنجالونه وو او جنجالونه د دې دپاره نه وو چې کوم معیار تر پښو لاندې شوی بلکې د دې دپاره وو چې دواړه خواوې معیارونه تر پښو لاندې کړي چې دا مونږ ته لاره هواروي چې مونږ په دغې اداره باندې او په دغې انتخاب باندې نقد وکړو نو د لوبغاړو حقونه خوړل شوي دي که دغه لړۍ دوام پیدا کړي نو زه فکر نه کوم چې کله مونږ د فیسبوک په خوښه باندې او د مینهوالو په خوښه باندې چې کوم د فرهان یوسفزي او د هغه د ټیم یو پیشه جوړه شوې ده چې هر هغه کار دوی کوي چې د فیسبوک یو موقتي خوشبینی پیدا کوي او خوشحالي خلکو ته پیدا کوي د مینهوالو په خوښه باندې روان دی نو مجبور یو چې دغه کارونه دوی سټاپ کړي نو موږ چې ګورو فرهان یوسفزي او ډله یوازې د فیسبوکیانو او د مینهوالو د خوشحولو لپاره دا کارونه کوي چې په دې کې د ډېرو لوبغاړو کیریرونه تباه کېږي ځکه بیا ضرورت نشته چې موږ فرست کلاس کرکټ وکړو لیس ای وکړو شپږیزه وکړو موږ به ډایرکټ 19 کلنې لوبډلې ته ځو ولته چې څوک راښکاره کېږي باید هغو ته چانس ورکړو
دا ښه ستراتیژي نه ده. په دې کې د ډېرو ځوانانو حق خوړل کېږي او کوم قسم چې په تېرو څو کلونو کې هم خوړل شوی دی او په دغه سفر کې هم د یو شمېر لوبغاړو حق و چې باید په سکواډ کې وي، فټنس، ډسپلین او پرفارمنس ته په کتو باندې دوی د دې حقدار و چې د افغانستان لپاره ولوبېږي. نو زما په اند باندې لوبغاړو ته په کتو باندې بهترینه لوبډله ده. خو کوم معیارونه چې کرکټ بورډ ټاکلي دي او په خپلو معیارونو او په هغه سټنډر باندې چې دوی پښې ایښي دي، دوی تر پښو لاندې کړی دی د خپلو شخصي ګټو دپاره، د خپلو ځینو منمانیو دپاره چې یو بل خوشحاله کړي، نو دوی او زموږ ملي ټیم لوبغاړو ته به یا لوبډلو ته به لوبغاړي د ټول افغانستان څخه راشي. نو دلته به معیار موجود وي او موږ به د هغې معیار له مخې بیا مجبور نه یو چې د احمد او محمود لپاره لابي وکړو. هر څه په سیستم کې پراته وي، د هر فارمټ سیالۍ موږ لرو، د هغې له مخې موږ لوبغاړي انتخابو. خو د دې وجې نه زه د کرکټ بورډ اوسني سکواډ باندې نقد کوم، نیوکه کوم، نه ده چې دغې سیریز دپاره ښه لوبغاړي نه دي انتخاب شوي، بلکې د دې دپاره چې کرکټ بورډ د یو موقت وخت لپاره چې دوی که څه هم دعوه کوي چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، خو دوی هیڅ اوږدمهاله پلان نه لري. یوازې دې دپاره چې یو څه وخت دپاره دوی په فیسبوک کې خلک خوشحاله کړي او په ځان باندې انتقادونه کم کړي، ځکه دوی هغه کوم چې د دوی مسؤلیتونه دي هغه تر اوسه پورې دوی نه دي ادا کړي. له همدې وجې نه دوی کوشش کوي چې د مینوالو د خوشحالولو لپاره د دوی په خوښه باندې سکواډونه او لوبډلې او لوبغاړي انتخاب کړي چې دا د افغانستان د آینده دپاره خطرناکه ده. ځکه که دغه کار دوام پیدا کړي نو بیا راځئ داسې یو کار هم وکړو چې د کرکټ بورډ 350 کارمندان رخصت کوي، موږ به سکواډ د کورونو نه انتخابو، مینوال به هر یو مینوال په خوښه باندې به چې چا ډېر یې اخیستي هماغه به نیشنل سکواډ ته راځي. نو کرکټ بورډ ته پکار دی چې دې برخه کې جدي پام وکړي او د افغانستان په کرکټ باندې رحم وکړي. موږ کافي لوبغاړي لرو، ښه لوبغاړي لرو، خو کله سیستم موجود نه وي، کله اصول موجود نه وي، کله معیارونه موجود نه وي او که وي هم تر پښو لاندې کېږي، نو بیا به د دې په ځای باندې چې موږ استعداد لرونکي لوبغاړي رامخته کړو، حقدار لوبغاړي رامخته کړو، دغسې به موږ حقونه خورو. او زه اوسه پورې زه شور نه یم چې پاکستان ته به موږ ماتې ورکړو که نه به ورکړو، خو د دې وکړي چې موږ ماتې ورکړو. خو د لوبډله باندې زموږ نیوکې لا هم شته دی. انتخاب کې له چیف سلیکټر سره مشوره نه ده شوې، ان زما د معلوماتو په اساس باندې کپتان سره هم ډېره مشوره نه ده شوې، د هغه په خوښه باندې فل سکواډ نه دی اعلان شوی چې کرکټ بورډ باید په دې اړه باندې جدي غور وکړي او څوک چې د څه شي مسؤلیت په دغه اداره کې لري باید همغه ته همغه مسؤلیت راجع شي او د هغې ځواب هم ترې وغوښتل شي. نو بیسټ اف لک د افغانستان کرکټ ټیم دپاره. اوس ټیم انتخاب شوی دی، په دې باندې که موږ هر څومره نیوکې وکړو نو بیا کیدای شي یو بلې سرغړونې ته موږ لاره هواره کړو، ځکه که کرکټ بورډ زموږ په غوښتنو باندې د فیسبوکیانو په غوښتنو باندې په دې ټیم کې بیا تغییرات راولي، نو بیا کرکټ بورډ په خپل ځان د سوال لاندې راولي. خو راتلونکي دپاره کرکټ بورډ باید چې کوم معیارونه ټاکلي دي، کوم اصول او مقررات چې لري، دغه باید پلي کړي او په سمه توګه باندې پلي کړي، تر څو هر لوبغاړی خپل حق